تعلق چې دی نو د ضلع شانګلې د یوډوکي کلي لیلوڼۍ بیا د یوډوکي محلې سټ ګل آباد سره دی. کال 1991 کې د ملک البحر او جنت محل بیبي په کور کې پیدا شوی یم. لومبۍ زده کړې مې هم هلته د شانګله پبلک سکول نه کړي دي. الپوري ډګري کالج نه مې FSC کړې ده. BA مې د ملکنډ پوهنتون نه کړی دی. ماسټرز مې په جرنالیزم کې د پېښور یونیورسټۍ نه کړی دی. بیا مې پسې پښتو کې لټریچر هم کړی دی. د هغې نه وروسته بیا ما په میډیا کې کار شروع کړو. ریډیو پاکستان، پښتونخوا ریډیو او د دې سره نور بېلابېل ریډیوګانو کې. بیا مې شمشاد ټي وي کې، خیبر ټي وي کې، مشرق ټي وي کې هم کار وکړو. ښه جانانه، نو بیا تاسو خبره وکړه چې فخر پښتونخوا ایوارډ. نو زه د سوشل میډیا د لارې تقریبا 15 لاکه فالوورز لرم. 2 یوټیوب چینلز لرم چې په هغې د 1 لاک نه بره سبسکرپشن دی. د فیسبوک په پیج مې خواوشا 15 لاکه فالوورز دي. او زه د ناڅاپي په نوم باندې یوه مشاعره کوم چې هغه ډېره زیاته مشهوره شوه. بیا د نیمې شپې سندرې، بیا سټیزن جرنالیزم. نو د هغې په بنیاد باندې ما ته فخر پښتونخوا ایوارډ میلاو شو چې یاره مسلسل 260 اپیسوډ ناڅاپي مشاعرې چې په هغې کې د عباسین صاحب نواله، بخزاده دانش او منیر بنیره څومره لوی لوی شاعران چې دي نو هغه ما مرکه کړي دي. زه د شانګلې د کولې د مزدور دپاره هم ډېر اکټیو رول لوبوم د تېرو 4 کالو نه. او زمونږ خواوشا 80% ځوانان چې دي نو هغه د کولې په مزدورو کې دي. هر کال یې مري. نو د هغې دپاره زه تللی یم په خپله در ادم خیل کان ته هم کوز شوی یم. په هغې مې ډاکومنټري هم کړې ده. د ټي وي د ریډیو د لارې مې په دې هم پروګرامونه کړي دي او اوس هم لګیا یم په هغې باندې کار کومه. د لومبي سوال جواب دا دی زړګیا چې همیشه داسې خلک مونږ که د تاریخ په اوږدو نظر وغځو، که دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شکل کې خلک دي، که دا بیا وروستو نیټشه، نلسن منډیلا، خلیل جبران، ټاکسټای، لوټر ماتر کینګ، بیا دغسې د ساوت افریقې د مشر چې کومو 20 کاله چې جیل وخوړ هغوی، یا بیا باچا خان بابا یا خان شهید، دا ټول چې دي دا همیشه د داسې ځونو نه راغلي دي چې چېرته احساس محرومي وه، چېرته غریبي وه، چېرته بېوسي وه. نو زه هم د شانګلې د یو بېوسه ضلعې ځوان یم چې هلته ژوند ډېر په ټپو باندې ولاړ دی. خلک د کولې مزدوران دي او خلک هلته بېحله دي. نو د هغه ضلعې نه بیا راواته، بیا پېښور ته راتله، بیا سبق ویل. نو دا ما ته نور هم احساس دی چې زما د ضلعې خلک ډېر زیات غریبانان دي، د کولې په درنګونو کې کار کوي. نو د هغو دغه غربت، دغه بېوسۍ ماله یو بل تحریک او یو بله جذبه راکړه چې زه د هغه ولس دپاره کار وکړم. نو هم په دې وجه باندې چې زیاتره خلک زمونږ غریبانان دي، نو هغه احساس زه دې ته وهڅولم چې د دې خلکو دپاره دې کار وشي او د هغو دپاره یوه لویه مبارزه چې د هغه دوامداره ده. ستاسو د دویم سوال جواب دا دی، ما یو شعر لیکلی و ډېر مخکې چې یو خوار مې اشنا کړی دی زردار به پرې وهم، یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پرې وهم. او افغان یم که ته مې د مین سټریم میډیا وباسي، فیسبوک به په کار راولم، اخبار به پرې وهم. نو خبره دا ده چې په مین سټریم میډیا باندې د پښتنو هغه آواز، هغه خبره مخې ته نه ځي. موږ له پکار ده چې دغه ټولنیزې رسنۍ یا دا سوشل میډیا چې دا موږ ډېره مثبت استعمال کو او موږ په دې باندې د پښتون وطن د ښکلاګانې، زموږ چې څومره کلچر دی، زموږ چې د امن څومره څیزونه دي، زموږ چې رباب دی، زموږ چې سندره ده، زموږ چې څومره د ټوریزم ځونه دي، نو دا موږ کولی شو چې په دې سوشل میډیا باندې په خپل کیپیسټي کې په ښه ډول باندې دنیا ته وښیو. او عباسین صاحب وایي چې دا عمر خو زموږ د محبت دپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګارېږي خلک څنګه. نو بالکل په دې باندې اړو نفرت چې کوم دی هغه خورول په کار نه دي. په دې باندې مینه، په دې باندې محبت، په دې باندې ښه څیزونه خورول په کار دي. دا موږ سره یو ښه میډیم دی. که دا پښتانه په دې پوه شي او دا موږ ښه استعمال کړو، نو موږ پښتون قام له ډېره ګټه ورکولی شو د سوشل میډیا په بنیاد.